هغه څوک چې د هغه شهوت زیات وي یا غلط فلمونه او دغه خراب فلمونه ګوري د دې ورته عادت سوی وي که غواړي چې د دې فلمونه نه بچاو سي د خپل ځان جن بچاو کړي د خپل ځان جن راوګرځوي د دې دپاره یو داسې بهترینه وظیفه چې د دې وظیفې په برکت سره به الله رب العزت به دغه کس د دې غلط فلمونو څخه د شهوت څخه د بدنظریو څخه به الله رب العزت د دې وظیفې په برکت سره به محفوظ کړي. نن سبا د موبایل دور دی د ټچ موبایل دور دی نو ډیر ځوانان هغه په دې شي کې مبتلا دي خپل ځانونه هم تباہ کړي خپل آخرت خپل ایمان هم خراب کړي وي اعمال تباہ کړي او دا دومره غلط عادت دی دومره غلطه مریضي ده چې کله یو انسان په دې باندې اخته سي نو بیا دا تر ډیره وخت پورې دا نه پاتېږي دا بیماري دې سره ذهن خرابېږي دې سره عقل چې دی هغه خرابېږي دې سره زړه خرابېږي نو دا وظیفه ضرور مخته در سره شیر کړي دې سره ډیوټ وکړي ملګرو ته یې واستوئ چې کم از کم څوک یې واوري او دی د ګناه نه ځان محفوظه وساتي او د دې ګناه نه بچاو سي دا یو صدقه جاریه د ملګرو چې کوم څوک تاسې شیر کړي کوم څوک چې پر دې باندې عمل وکړي او هغه اجر کې الله تعالی تاسې ورسره شریکوي الله تعالی تاسې ته ډېر اجر درکوي هغه وظیفه زه به سکرین باندې هم درته ولیکم او دا طریقه ده چې یوازې او تنها کښېنئ او دغه دوه اسمونه یا حمیدو یا باعثو 314 واره ووایست یا حمیدو یا باعثو په اول او په آخر کې 3 واره درود شریف او 314 واره یوازې به کښېنئ چې تر څو پورې د عادت ختم سوی نه وي شهوت ختم سوی نه وي نو تر هغو پورې دا وظیفه جاري ساتئ